د حضرت عبدالله بن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قوماندانۍ څخه 1.5 تنه ځوان منصوبین فارغ شول. په یو بل خبر کې اورئ چې یو بهرنی شرکت غواړي چې د کانونو د استخراج په بدل کې د افغانستان د ریل پټلۍ برخه کې پنګه بنا وکړي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د حضرت عبدالله بن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قوماندانۍ څخه 1.5 تنه ځوان منصوبین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت د بېلابېلو قطاعاتو او جزتمونو 1.5 تنه ځوان منصوبین د تعلیماتو او پرسونل معاونیت اړوند د حضرت عبدالله بن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قوماندانۍ د جګړه ییزو تامیناتو او ټیټ رتبه بریدملانو ښوونځیو له مسلکي کورسونو څخه پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د جګړه ییزو ګډو زده کړو قوماندان د وینا پر مهال د پوځي زده کړو اهمیت او ارزښت بیان کړ او له نویو فارغانو څخه یې وغوښتل چې ترلاسه کړې پوځي او مسلکي زده کړې د امانت په توګه په خپلو قطاعاتو او جزتمونو کې نورو مجاهدینو ته هم ور زده کړي. همدغه راز مسؤلینو یادو فارغانو ته د اطاعت په هکله هم لازمې سپارښتنې وکړې. په ورته مهال نویو فارغانو د هیواد په هر ګوټ کې خدمت کولو ته چمتوالی وښود. په یو بل خبر کې اورئ چې یو بهرنی شرکت غواړي د کانونو د استخراج په بدل کې د افغانستان د ریل پټلۍ برخه کې پنګه بنا وکړي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره یو بهرنی شرکت غواړي چې د افغانستان د کانونو د استخراج په بدل کې د ریل پټلۍ په برخه کې پنګه بنا وکړي. د دغه ادارې لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د اوسپنې پټلۍ ادارې سرپرست ملا بختالرحمن شرافت نن د ګما نړیوال ساختماني او تجارتي شرکت د اجرایي کمیټې له غړیو سره وکتل. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې د ګاما نړیوال ساختماني شرکت د اجرایي کمیټې غړو ویلي چې دغه شرکت غواړي په افغانستان کې د کانونو د استخراج په بدل کې د ریل پټلۍ په برخه کې پنګه بنا وکړي او له دې لارې هرات، نیمروز، کندهار او نور اړوند ولایتونه د چپهار سوداګریز بندر سره وصل کړي. همدارنګه د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې سرپرست افغانستان د اقتصادي سکتور د پرمختیا لپاره د ګاما شرکت پنګونه مهمه بللې او دغه شرکت د پنګونې د هرکلي ترڅنګ په دې برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. دغه ادارې ویلي چې ګاما یو نړیوال ساختماني شرکت دی چې له 2012 کال راهیسې په ساختماني، تجارتي، انرژۍ او د کانونو د استخراج په برخه کې فعالیت کوي او د ریل پټلۍ د جوړولو په برخه کې د مشهور RZD روسي شرکت قرارداد غړی هم دی. خو دا نه دی ویلي چې د کوم هیواد اړوند دی.